زما افتخارنامه ده. زه لنډي کوتل خوږه خیل علاقې یم او زما ورور صدام حسین نامه یې ده. په 2012 کې پیله ونیولو، تقریبا 4.5 کاله پس بیا عدالت ته حواله کړ، بیا 4.5 کاله پس راخلاص شو. بیا 1.5 کال بعد بیا ونیولو په 8/7/2017 کې جکیم بډې نه اوچت کړو په 1.5 بجه باندې او تر ننه پورې هغه هېڅ پته نه لګي. اول چې زمونږ کور په بم کې خو غټه دماکه وشوه، زمونږ ډېر نقصان وکړ، زمونږ سامانونه مامونه ډېر خراب شو پکې. هغې پسې زما یو 2 میاشتې پس زما ورور یې اوچت کړ، 7 کاله یې وشو چې هغه هېڅ پته او درک نه لګېږي. زمونږ ته داسې پته لګېده چې په هغه پېښور کې اډه کېناست او زمونږ سره هغه یو تره زوی ناست و. نو هغه وویل چې داسې ساده کپړو کې پسې تنان 2 ګاډي راغلې او هغه اوچت کړو. نو داسې مونږ ته پته ولګېده. هغه به خپل پلینکوس چلولو، پېښور نه تر تورخم پورې خپلې سورلۍ چلولې. هغه واده شته دی، هغه 4 بچې وي، 2 یې زامن دي، 2 یې لورګانې دي او هغه ټول مسکولونه وایي. مونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې فوراً دې دا راخلاص شي، ځکه چې خپل واړه بچې لري، ښځې را. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه ده چې هغه خپل کور ته راولېږي. نه 7 کاله وشو، مونږ ته هېڅ پته نه لګي، نه رینګ راکړه، نه پته درک لګي چې دا کوم ځای کې دی. نو 7 کاله وشو، هېڅ پته نه لګېږي.